ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له طالبانو کوو. د امریکا په نوي ماموریت کې به طالبان د بلک واټر رول ولوبوي. د روسیې د تاس خبري اژانس د خبر له مخې د بلک واټر مشر ایریک پرنس ویلي چې د بلک واټر د ډیرو هڅو سره د امریکا حکومت لخوا بلک واټر ته په افغان راتلونکي جګړه کې ونډه نه ده ورکړل شوې. نوموړي ویلي دا ماموریت د امریکا او طالبانو د نوي هوکړې له مخې اوس طالبانو ته سپارل شوی او طالبان په دغه تړون کې مکلف بلل شوي چې افغانستان کې د هغه ډلو په وړاندې جګړه وکړي کوم چې د امریکا د ګټو خلاف دي. ډونالډ ټرمپ د NBC نیوز د خبر له مخې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پینټاګون او خپلو مهمو سلاکارانو ته په یوه ځانګړې ناسته کې امر کړی چې له کورونا وبا څخه د مخنیوي په موخه دی له افغانستان څخه ټول امریکایي ځواکونه راوایستل شي. ولسمشر غني سوله زموږ لومړیتوب ده، د باعزتې سولې لپاره هڅه کوو. ولسمشر غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له جګړو د لاس واخلي او د سولې لار دې خپله کړي. ولسمشر زیاته کړې چې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، نو له همدې امله د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ده. یوناما د روان زېږدیز کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي تلفاتو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې په تیرو دریو میاشتو کې 533 ملکي وګړي وژل شوي او 260 تنه نور ټپیان شوي. یوناما ویلي چې تر ډیره د یادو ملکي تلفاتو مسؤلیت په وسلوالو طالبانو پورې اړوندېږي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او یو اړخیزې بللی. ملي تدارکاتو کمیسیون د ملي تدارکاتو کمیسیون په یوې غونډه کې د وانتلاتور مصنوعي تنفس د 500 دستګاوو د اخیستلو پریکړه کړې. پاکستان ته هم سر ورښکاره کوو. د نواز شریف د بیا نیول کېدو حکم صادر شوی. په پاکستان کې له فساد سره د مبارزې بنسټ ځکه د نواز شریف د بیا نیول کېدو حکم صادر کړی چې د فساد د یوې دوسیې په څېړلو کې ورسره همکاري نه ده کړې. بل خبر دا دی چې د پاکستان د سند ایالت والي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پر کورونا وایرس اخته دی او د معایناتو پایله یې مثبته وه. امریکا متحده ایالاتو دا ځل په ښکاره ټکیو چین نه د کورونا وایرس تاوان وغوښت. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په دې اړه خبري کنفرانس کې مستقیمې خبرې وکړې. ده وویل چې چین به د کورونا وایرس تاوان ټولې دنیا ته ورکوي. نوموړي وویل چې چین د کورونا د خپرېدو په مخنیوي کې غفلت کړی او اوس به ټولې دنیا ته تاوان ورکوي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.